بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف انور د ایداګ کلی سره مې تعلق ته د نن چې کوم وزیرستان پبلک لایبرری او د ایداګ بیدار ځوانان طرف نه د 9th 10th پر سکرینینګ ټیسټ سره جوړ کړه شو. ډېر په خیریت سره چې کوم دا وشو و د ټیسټ انعقاد چې کوم دا لکه الریډي چې کوم دا کسونه خبره پکړې دي د ایداګ په کلی شه 9 10 پر درې میاشتې فری ټیوشن و چلو هغه چې نن اختتام وو دغه چې کوم دا سکرینینګ ټیسټ وشو ور سره به چې کوم دا د اتوار په 12 جولای باندې د 2000 کول ګورنمنت هایر سیکنډري سکول ایداګ چې کوم دا د اختتامي پروګرام وی پاشه به چې کوم دا کیم ټیسټ اپ کسون وی د 9th نه د 10th نه ته به باقاعده وډینا ملاوي او په دې پروګرام چې کوم دا امی سره د ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسرز ونه دا ایجوکیشن سره متعلق سیمرا افیسر دی یا باګډونکو د میش د ایداګ چې کوم کلی مشرون دي مالکون دي یا نه چې کوم دا د سپینجری دی یا ان شاء الله ګډون کو شکو او د وزیرستان چې کوم سیمرا ارګنایزیشنز دي زب اسپیشلی نو موخلا ټوچی ویلفیر اسوسییشن دا یوت اف وزیرستان دا یا روشنی ویلفیر سوسایټي دو ایداګ ویلفیر سوسایټي دو نره چې کوم سوسایټي دی ارګنایزیشن دي دا به سپیشل چې کوم دا بالنا ورکاو چې د کوم 12 جولای پروګرام د اختتامي پیرنټس ډے چې مشو بتاوی د ټیسټ سکرینینګ چې کوم غاډه نامات تقسیمېږي په دې شادي خامخا ګډونو کو وو دا مې هیله وی چې د کوم دا په ګڼ شمېر شرکت پښو کو او د وزیرستان سیمرا سوسایټي دی دنه مې دا چې کوم دا امید وی او توجه مې چې دانا مونږ چې کوم دا په ټوله کلیه شه د فری ټیوشن انعقاد وکړو د سټوډنټ چې کوم دا ډېر ټیم د کورونا وجنه ځای شو دا ټیم چې کوم دا ریکور شي ورته ور سره چې کوم دا ټیم یې ځای نه شي دې پر خدا سوا چې مخشه تقریبا د 3 میاشتې نه انشته کې میدک بیدار ځوانان دي او د لایبرری چې کوم هړي دي کنه هغه په کلی شنه سوشل اکټیویسټ دي کنه چې د انشته نه پرې وړ کې دي دې پری ټیوشن انعقاد کړو چې هغه په این باندې دې دا سوچو کړو چې میج یو ټیسټ ارینج کی چې میج کیم سویل دي ویډ کی تا کنه هغه میج په خپل پریټن شپ شاوکسي چې میج سیمرا اهمیت دی ویډ کی ته ورکړه دا کنه مې دا ورکړه دې په انعکاس چې موږ کنه دا ټیسټ می کړی یو ټیسټ چې کیم ریزلټ دا ان شاء الله په دې ورځ چې یو شي د اتوار په ورځ باندې ګورنمنت هایر سیکنډري سکول ایدک په شي چې کیمس وته بجې باندې دا کنه په دې شی به ان شاء الله ډیبیټ پروګرام بي او د دې پر ډېر اهم هډي چې کوم د کنه وزیرستان شه د میج ورغشتي دي د وخت ورکړه ان شاء الله ډېر پروګرام به چې څنګه دا وروي کنه په سوشل میډیا باندې کنه تو سه د اتوار په ورځ باندې ګورنمنت سیکنډري سکول کوم دی کنه پیښه تو سه شرکت دلته چې داسې نمون ټیلنٹ ټیسټینا منعقد کیږي دغه فائدہ داغه دو چې مستو سیمرا ټیلنټډ ویټ کړي هغه به انکریج شي او چې دې انکریج شي دی به کښلي زیاته ووزي کښلي ادارې ته به ووزي لکه څنګه چې تاسو ته پاتې ده چې دغه سټیپ واجب باندې چې دلته وزیرستان ډیره بیکورډ ایریا ده او بیا دې ته په مختلف لیول باندې ټیسټینا تیاریږي دې په واجب باندې پرستیجیس ادارې ته ډیر وړ کې لو اړل پوراونه دي دا بالکل د ایدک بیدار ځوانان او ایدک لایبرری و نه چې سیمرا سوشل ارګنایزیشن دی دغه ایفورټس دي چې نن یې مشته میوار وزي او د خلک راوون دي او د سوچ پیدا کوي به دوری پیدا کوي چې مش سره یو د لیاردو چې د په دریا باندې میج خپل وړ کې ششه ادارې تر سوای شي او د چې کوم فیوچر ګولز دی هغه په دغه طرف باندې چې کوي شي میش خو دلته کې په معاشره شي ویني چې په هر سېکټر شي چې سیمرا دی کا هغه ل سٹاک سېکټر دا پیشه دا نان ګورنمنت ارګنایزیشن امداد کو د خلک نه رقم مزدوري سیکشن دا په دیشه چې کیم دا ارګنایزیشن چې کیم دا کاکو خپل فټي سٹارټ دی هو کا په دې لیول باندې مشته سوکسي ایجوکیشن په لیول باندې ډیر کام دا ارګنایزیشن دی چا وخت دی بیا چې کیم ارګنایزیشنز آوټپوټر وزي او دی یاوینی میج یاوینی معاشره یاوینی د ارګنایزیشن بیا په چار دو چې په خپل داسې اکټیویټیز دی نکو ارینجا چې دی وکړو توس په ذریعہ باندې خدای اکټیویټیز کړای شي مورلی می توس سپورټ کوای شي اکونومیکلی می سپورټ کوای شي بیا زه خپل دا غوړم چې کدی په خپل باندې انټرونشن وکړو ابي ډېر روي کدی په خپل باندې انټرونشن نشي کړای توس په ذریعہ باندې دی انټرونشن وکړو او توس مورلی اکونومیکلی سپورټ کو ځکه چې ایجوکیشن چې کیم دا سېکټر په وزیرستان شه بالکل په تبوی په طرف باندې روان ده خاص کر هغه وړ کې چې کیم په وزیرستان شه نه پوتې کېږي او په وزیرستان شه نه چې کیم دی سبق وی او دې ادارې دي دې ته پوره کیپاسټي بیلډینګ په چار ده دې ته پوره مختلف قسمه ورکشاپ په چار دي چې دی نه خبرې دی نه
دې خلک ته خپل ګولز وځخول پچار دي بیا په دې باندې چې کیم دا سټرګل پچار دا اکنامک کنډیشن یا مضبوطول پچار دي ور سره په دې سېکټر شه فاینانس لګول یا مورلی تو سپورټ کول دا هر چاته پچار دي خالي ارګنایزیشن ته نه د پبلک